یو ناشنا قصه راته ذکر کوم ډېره خوندوره. په یمن کې را پېښه شوې وه په دغه ورځو کې چې علي رضی الله عنه د فیصلو لپاره لېږلی شي. امام احمد دا قصه راوړې ده، امام طحاوي هم راوړې. علي رضی الله عنه په خپله دا قصه ذکر کړي. وایي زه یمن ته لاړم د فیصلو لپاره، یو قوم ته مسله راغله، یو ډېره عجیبه قصه ده. قد بنوا زبیة للاسد. دې قوم یو کنده کنستې وه، یو کډۍ کنستې وه د ازمري د راټینګولو لپاره. دا یو طریقه وه، اوس هم بعض خلک استعمالوي. یا هغه ځناور چې قابو کې نه راځي یا ته کنده وکړي چې د دې ته ولیږي، چې دې ته ولیږي به بیا دوی په څه شي باندې رابند کړي او قابو کوي. اوس دا چې ته ازمری راغلی دی او دا خلک غواړي چې دا راټینګې کړي، نو ده ته یې کنده کنستې. دا علم او دین او قرآن او حدیث باندې پوهېده او فیصلې کول دا ډېر ګران کار دی. دا داسې ګپ شپ نه دی. بعض نه ما سره ډېر خلک میلاو شي، یا یو مختصر یو کس خپلې ښځې ته داسې ووایي، هغه پلار یې ورته دا وایي مور ادي جواب زوی ته بیا ما سره میلاو شه تفصیلي خبره به وکړو. لارې نه خو چې اوس ته ووایې، لکه اوس ته ووایې څنګه؟ که زه دا ووایم چې او دا سړی د میراث حقدار دی او دی نه وي، بیا ما وړه خبره وکړه. او دا سړی حقدار یو زه ووایم نه دی، او دا سړی قاتل ګڼلی کېږي او زه ووایم دا نه دی، او قاتل نه یو زه ووایم دا دی، او دا ښځه نه ده طلاقه شوې او زه یم طلاقه ده، او طلاقه نه یي طلاقه یي او زه یم نه ده طلاقه. او داسې پسې بیا زه ډېرې مسلې دي، یو مسله نه ده، حلال او حرامو ته وګوره. و دې قصې ته ګوره ځه. نو دوی اوس لګیا دي، ګڼه جوړه شوې ده ډېره، او داسې حالاتو کې خو ګڼه ډېره. ازمری راغلی، کندې کنستې په شریکه او دا ها هو او چغې جوړ. ازمری کته ولېدو، په دې کې خو دوی کامیاب شو. خو چې ازمری کته ولګېدو د دې ډېرې ګڼې د لاسه او د ټیل د لاسه اذ سقط رجل، د دوی نه یو کس کته ولېدو. یو کس چې کته ولېدو فتعلق بآخر، نو هغه په بل پورې ونښتو چې هغه د دې کندې په غاړه ولاړ دی. نو هغې چې راښکودو او ته یرم ده کته ازمری دی او هغه زخمي شوی دی، هغه غوسه دی، راګیر شوی دی، هغه به خپل ځان دپاره هر څه کوي. نو دې ولیدو کته چې ولیدو دا په لاره کې دا یو راونیو د دې خپې نه، چې راونیو نو خو هغه هم ولیدو چې زور دی پسې. نو فتعلق بآخر، نو هغه په دې بل پورې ونښتو، هغه نه چې اخوا کم. څو کسان شو؟ درې شو. نو په دې درې ونو باندې زور راغی او کنده تازه کنستې شوې ده او خاوره ده او زیب داسې مضبوط خو به نه. نو ثم تعلق رجل بآخر، نو هغه به بل پورې ونښتو حتی صاروا فيها اربع. نو دا څلور شو چې دوی یو بل راښکودي دي، څلور ونه دې کندې ته ولیدلي. او ځکه ازمري دوی شروع کړې ده. بیا اخره کې دا وشو چې خو ازمری راولګېدو، دا کسان چې کوم ولیدلي وو د دې زخم د لاسه مړه شو ټول څلور واړه. او بیا یو کس په دې کې راغی، هغه سره غشی و یا نیزې وي او په هغې باندې دغه ازمری چې دی هغه مړ کړو، ټول مړه شو، څلور کسان او ازمری. مشکل دا جوړ شو چې دا څلورو کسانو بیا خاندانونه جدا جدا دي، نو هر یو بل ته ګرم ګرم کېږي، تاسو زمونږ کس وژلی، بلو تاسو زمونږ. اوس دا مسله حل کړه ځه. بعض راشي نه ما لفظي ترجمه خو موږ د استاد جي سره کوو ماسوتن، ته به وایي چې دا امام ذهبي دی یا شیخ الاسلام ابن تیمیه ځکه چې دی، او ګیره چې پرېږدي او مسواک چې ورسره پروت وي، بیا ده سره به چا پلار خبره وکړي. دین باندې صحیح پوهېده ډېرو لږو خلکو ته الله نصیب کوي. ډېر ګران کار دی. و دې مسلې ته وګوره، دې سره به څه کوې؟
نو هر یو وایي چې تاسو ذموار یا بل تاسو ذموار یې تر دې چې دوی اسلحې راواغستې لیقتتلو جنګ ته خبره واورېده و دا خبره چلېده و علي رضی الله عنه دغه علاقې ته راغی هغه وایي څه چل دی وایي چل دا دی چې دوی زمونږ کس وژلی بل وایي نه وایي دوی وژلی بل وایي دوی وژلی تاسو ذموار او تاسو ذموار تاسو دا توري او دا غشي او نیزي ولاړ هغه ته صبر تريدون ان تاسو غواړئ چې جنګونه وکړئ ورسول الله صلی الله علیه وسلم حي ورسول الله صلی الله علیه وسلم خو ژوندی دی خو مړ نه دی دې مسلې خو حل پیدا کېدی شي هغه الله چې دین بیانولو دپاره رالېږلی دی هغه شته زه فیصله کوم زه د الله پیغمبر رالېږلی یم ان رضیتم که په دې راضي شوئ چې دغه فیصله شوه او که بې راضي نه وئ نو بیا به داسې کار وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا مسله ویوسو هغه به فیصله وکړي نو جګړې ته څه ضرورت ته پیغمبر ژوندی دی او زه د هغه رالېږلی یم د هغې نه بعد که بیا چا په بل چا باندې ګزار وکړو یا پسې راپاڅېدو نو د هغه به ګوره هېڅ حق نه وي بیا او هغه به زیاتی کړي د هغه نه بیا به هم تپوس کوو هغه وایي صحیح وي اول کار خو دا وکوي چې دا څومره خاندانونه چې راجمع شوي یې که نه دا څومره قبیلې چې راغلي یې دې کې به تاسو دیت راجمع کوي یو د دیت څلورمه برخه بل دیت به داسې راوړئ چې هغه به درېیمه برخه وي بل دیت به داسې راجمع کوي چې هغه به نیمي او یو به پوره دیت راجمع کوي څو شوي څلور خو یو پوره دیت دی یعنې یو انسان چې په خطا کې ووژلی شي او د هغه دیت څه دی پوره دویم نیم دیت درېیمه حصه څلورمه حصه هغوی دیتونه راجمع کړو اول کار به دا وکړي چې دیتونه راجمع کړو نو فیصله ته څه کوې ژر ته فیصله کوم که تاسو غوږ کېدی دا اولنی کس چې که ته ولیدلی دا چې د ټیل د لاسه که ته ولیدلی د ده به دیت ورکړی کېږي د ده به دیت نو سوال خو اولنی دا د موږ خپل منځ کې دی چې دیت ولې ورکړی کېږي دی اخر ولې لکه چا نه دیت ول موږ دیت به الو دا کسان نه کومو چې ټیل جوړ کړی د هغې د لاسه دی ولیدلی نو دیت خو یې رسي د ده اولیاو ته د ده خپلوانو ته وارثانو ته به دیت میلاویږي خو سویمه حصه وی الربع څلورمه نه درې حصې دي چېرته وویلې د ده د دیت نه وی دغه درې انسانانو د ده چې راښکو دي د هغوی په دغه کې کمې شوې چې هلته د ده د لاسه هم خلک مړی دي دی خو د خلکو د لاسه ولیدلی دی د ده د لاسه هم دي هغه څو دي درې نو دیت ته څلورمه حصه دا به د وارثانو ته میلاو شي دغه دویم چې کوم دی هغه ته به درېیمه حصه میلاو شي د هغه وارثانو ته چې کله یم هغه ته نو لکه مطلب د هغه وارثانو ته ولې د هغه دیت میلاوي ځکه چې هغه ولیدلی خو دی که نه راښکودی شوی دی نو بیا ولې درې حصې ځکه چې دم دوه کسان راښکودي دي دی بل ته به نیمه برخه میلاویږي درېیم ته ولې ځکه دم یو کس راښکودی دی او د اخرنۍ چې دی د ده وارثانو ته به پوره دیت میلاویږي ولې پوره دیت ده خو څوک نه دی راښکودی خو دې غریب راښکودی شوی دی ځکه دیت به ده ته پوره میلاوي هغوی دا مونږ نه منو دا فیصله زمونږ یو خوښه نه شوه نه بیا چغې شو زمونږ دیت به تاسو به راکوئ هغوی تاسو به راکوئ هغه ورته بس بیا داسې کار وکوي چې په رسول الله وسلم پسې لاړ شي زما خو دلته د رسول الله وسلم له طرف نه کار او ډیوټي لګېدلې د فیصلې کوم تاسو لاړ شئ هغوی په رسول الله وسلم پسې ورلو نو رسول صلی الله علیه وسلم مکه کې و مقام ابراهیم سره خوا کې و
چې دوی ورغلو هغه هلته ناست وو نو ورته یې موږ یمن نه راغلي هغه وایي څه مسله ده وایي دا قصه رسول الله وسلم ورته صبر زه له فیصله کوم فیصله یې کوله واحتبا احتبا په عربۍ کې دې ته وایي که نه چې انسان دا کیني دا دوه خپې ولاړي او بیا د دې نه هغه لاسونه یې چاپېرږي اکثر موږ پښتانه کینو دي شي او دا د عربو هم عادت دی خصوصا چې کوم پخواني عرب وو کې دا عادت ډېرو هغوی به کپړه تاواله اوس هم د یمنیان اکثر کوي کپړه داسې تاو کړي د دې خپو نه بیا د دې ملا نه هغې کې فایده دی چې دې سره انسان ډېر دمه کېږي راټول شي ټول که نه نو دمه نو رسول وسلم دقه شان کېناست وایي صبر زه فیصله کوم دې خلکو کې یو کس پاسېد وایي زه یو خبره وکړم اجازت ته هغه وایي وی ګورې علي رضی الله موږ له یو پیر فیصله کړې ده ها وایي څه فیصله یې کړې ده وی هغه دا ویلي دا ویلي دا ویلي د رسول صلی الله علیه وسلم ما به هم دغه وي فاجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دغه فیصله شو بیا به کې فیصلې د څه ضرورت شرف او عزت دا د علي رضی الله عنه یو خو د هغه د علم ته وګوره د جوهر علم ته دا مسله اوله کې چې تاسو واورئ د سړي به سوچ کوئ د دې به څه حل نه وي اوس یې حل راووتو نو موږ ته اسانه ښکاري دا موږ دا خو به ما هم کړی وی خو دا چې کله انسان ته د یو مسلې هغه باره کې علم راشي ده ته بیا اسانه شي اول ورته ګران دی لکه اوس یو سړی دی سورې فاتحې تلاوت هر چا له ورځي غالبا یو سړی د هغوی سورې فاتحې تلاوت دومره اسان دی داسې دي دا دې ورته ولې اسان وایي زده کړی دی وایي دا به تا نه ما هله تپوس کړی تا ته یې زده نه وي چې دا اسان دی که دا ګران دی چې تپوس د هغه چا نه وکړي چې د چا په ژبه نه راوړي یا نه مسلمان شوی یا هغه ماشوم چې یادی یې په مدرسه کې په سکول کې ناست دی غریب یو ټکی وایي وایي دا اسان دی که ګران دی نو دا څومره ګرانه مسله و پیچیده د سر د انسان ذهن دې قصې ته تو دې تفصیل ته تو نو دا کوم چې د علي کړی دی رضی الله عنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دغه شوه بیا د هغه ځای نه چې دا مال راوړو که نه د دې تقوا ته وګورئ امام بیهقي دا روایت راوړی ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه یمن ته رېږلی نو یې زه ورسره وګورم وایي چې کله دا اوښان یې را روان کړي وو که نه او هغه د صدقې اوښان نو یې موږ ته په لاره ووایي چې که ستا اجازت وي نو موږ به پرې سورلي وکړو او دا زموږ سره چې کوم اوښان دي نو فکنا قد رأینا فی ابلنا خللا دا داسې کمزوري شوي دي سفرونه به ډېرو شو ستړي شوي دي نو موږ به دا لږ دمه کړو وایي چې نه دې کې ستاسو دغه برخه رسي کومه چې د مسلمانانو رسي دا سورلۍ مرلۍ قصې پکې نشته نو په دې کې چې کله دی واپس راتو که نه یو کس راغی رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلی و چې علي ته ووایه چې راشه کوم ځای ته راشه مکې ته رسول صلی الله علیه وسلم حج له تللی و حجة الوداع ته هلته راشه نو علي رضی الله عنه په خپل ځای باندې بل کس هغه امیر کو او دی لاړ ابو سعید الخدري وایي چې بیا هغه چې څوک یې چې امیر کړی موږ هغه نه دا مطالبه وکړه چې یاره ډېر ستړي شوي دا اوښان وم او سورلۍ که تاسو اجازت راکړي وایي هغه وایي چې صحیح ده که نه هغه ضرورت دی علي رضی الله عنه چې بیا کله فارغه شو بیا دوی پسې راغی دوی چې کله راغی دا اوښان یې ولیدو نو یې معلومه یې کړه لکه به دي چې سورلي شوي کم کس چې د دې قسمه سورلو سره پاتې شوی د اس سره د اوښ سره او په دې سورلۍ نه ډېرې کړي نو هغه چې داسې ویني د څاروی د سورلۍ نو هغه ته پته لګي چې په ده باندې سورلي شوي ده که نه ده شوي هغه پې هغه اثرات ولیدي په دې خو سورلي شوي نو وایي دا ولې وایي دا خو اجازت مونږ اخیستی و د امیر صاحب نه هغه ووایي چې تاسو په دې باندې سورلي کولی شئ نو سختې خبرې هغه ته وکړي او بیا ملامت یې کړو
ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی ما په زړه کې په دغه ټیم کې وي. ابو سعید الخدری وی که زه مدینې ته لاړم که نه او الله ورسول نو زه به رسول الله وسلم ته د ده د دې سخت خوی باز کوم چې یا رسول الله علي بن ابي طالب سعید ښه سړی دی خو ډېر سخت خوی دی د سره ګزاره مونږ سره نه کوي. وی چې مدینې ته زه ورسېدم نو په سبا له د رسول وسلم خواله اوس روان یم چې دا قیسه ورته وکړه. ابوبکر صدیق را سره لاره کې میلاو شو د رسول وسلم د خوا نه راووتو وی ما سره ودرېدو په خیر یې ووی تپوس یې وکړو یمن کې څه حالات و څنګه څه نه و ما ته هم تپوسونه کړو ما ته ویل چې کله راغلی وی ما ورته چې پرون راغلی نو وی چې څه وی ما چې رسول وسلم سره ملاقات کړو وی هغه را سره بیا دننه راغی نو وی چې څنګه مونږ ورننوتو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې هذا سعد بن مالک ابن الشهید دا سعد بن مالک ته سعد بن مالک دا د ابو سعید الخدري خپل نوم دا دی ابو سعید کنیت ته مشهور په دغې دی ځکه اکثر خلک یې نوم نه پېژني خپل نوم یې سعد بن مالک ابن الشهید د شهید زوی دی د ده پلار چې دی مالک ابن سینان رضی الله عنه هغه د احد په غزا کې شهید شوی یا رسول الله سعد راغلی دی د شهید زوی رسول الله وسلم اجازت ولا ورکړه که نه چې راځي دی وی چې کله زه ورننوتم رسول الله وسلم راته په خیر وي هرکلی زه سره میلاو او بیا زما نه تپوس وکړو چې ته څنګه کور والی څنګه دي او تپوسونه کول تر دې چې ډېر تپوسونه یې شروع کړو دا د رسول وسلم طریقه وه او دا ادب یې زده کوي چا سره میلاو شي که نه نو حال احوال تپوسل پکار دی باو سره میلاو شي لکه ته به وایي چې یو کم سړی وجري او کیدای شي سلم ته شي او دې باو سره چې ته به وایي چې څه چل دی انسان سره چې میلاو شي مسکې شي سړی تپوس وکړي څنګه یې ښه کار مار بچي چېرته روان وي څنګه راپېښ شو دا طریقه ده وی بیا وي چې څه مسله څه وي چې ما ورته مسله راته ووایه څه مسله وه وی ما ورته وي چې یا رسول الله مسله دا ده چې علي رضی الله عنه نه موږ په عذاب شوي څنګه په عذاب شوي د خوی نه سخت دی و تضییق په موږ باندې تنګسیا راوستې فانتبذ رسول الله صلی الله علیه وسلم فانتبذ نو هغه د جومات یو ګوټ ته شو ما ته وایي دلته راځه الله اکبر یعنې یو خو د مسلمان خبره کي نو ځان له به وکړو بل د رسول وسلم دا نه ده خوښه چې دا موضوع داسې عامه بیان شي چې علي رضوان کې دا دی دا وایي ما ته وایي چې راځه د غاړې ته بس غاړې ته شو وانا اعدد وجعلت انا اعدد ما لقي او زه ورته شمارم یا رسول الله دی کړي دی کړي دی کړي حتى اذا كنت في وسط كلامي او ما لا خبره پوره کړې نه وه داسې منځ کې ومه رسول الله وسلم ما له داسې یو ګزار راواچوه زه خو هغه ته نږدې ولاړو وایي ما ته وایي چې یا سعد ابن مالک ابن الشهید اے سعد اے د شهید زویه مه بس دی غلی شه الله اکبر دا خو شروع کړی دی مه بعد قولك لأخيك علي فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله ما تزا الله مې د قسم ما ته پته ده چې هغه چې څه کړي دی د الله دپاره کړي دی او ښې کړي دي هېڅ سختي هغه نه دی کړی دا خو هغه د الله دپاره کړي وایي ما ځان ته ووایي چې سعده مور دي بوره شه نو دا خبر دې را رسو دې دپاره راتلی چې رسول وسلم د غوسه کوه هغه دې خفه کوه څه ضرورت و چې تا دا شکایت راوړ او ځان سره مې دا عهد وکړو چې د مرګه پورې نه په پټه نه په ښکاره زه به چېرته د علي رضوان څخه خبره ونه کوم دګې چې رسول وسلم دې دومره خفه کېږي او هسې خفګان نه دی لکه ګور رسول وسلم خو به حق وي
دا خو بعضو ملګرو ته سختي ښکارېده لکه اوس هغو ته دي اوښانو باندې به سورلي نه کول دا اوس بعضو ته سختي ښکارېده نو هغه ولې دا خبره کوله هغه چې دا خو حق د الله دی حق د الله دی مطلب یعنې دا فیصله به په دین کې وشي که نو ستاسو خو دا حق پکې نه رسېږي په دې سورلیانې وکړي داسې نورې ډېرې مسلې چې هغه بعض راغلي بله دا چې هغه یمن ته لېږلی شوی قاضي و قاضي فیصلې کوي نو دې کله داسې فیصلې راشي چې بعض انسانان هغې ته په دې نظر ګوري چې دا سختي ده بعض به ورته ګوري چې دا نرمي ده او اخو بیا هغه د جوهر حکمت نه او شاته دې پسې څه دي د هغې نه نه خبره نو علي رضی الله عنه په یمن کې بیا و خلکو ته به قرآن خو خلکو ته به اسلام خو او رسول صلی الله علیه وسلم ورته بیا خط لېږلی و چې راشه او ما سره ملاقات په حج کې وکړه زه حج کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنی حج حجة الوداع او هغه غوښته چې دی ما سره په دې حج کې الله اکبر نو امام مسلم دا حدیث راوړی جابر رضی الله عنه وایي چې علي رضی الله عنه د یمن نه د ځان سره اوښان راوستي وو د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره هغه ورته ویلو کوم د قرباني اوښان چې وي دا راوله د ځان سره او راشه مکې ته نو بیا هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هلته کړی